بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم سید نعیم خالد دی. زه د امریکا د ایلینوی پوهنتون څخه د ماسټرۍ په کچه مې زده کړې کړي دي. غواړم د هغه محصلینو لپاره چې هغه غواړي بورس یا سکالرشیپ ځان ته پیدا کړي او ولاړ شي بهر ته، په بهر کې زده کړې وکړي. دا ډېره مهمه ده چې د بورس پیدا کول څو مهمې ګټې لري. یوه عمده ګټه یې دا ده چې که چیرې تاسو بهر ته ځئ ولو که ډېر ارزانه ملک هم وي، د تاسو ډېرې پیسې پرې لګېږي. او دوهم، بورس په عموم شکل باندې د تاسو دپاره په معنوي شکل یو ارزښت لري. د دایم دپاره که چیرې تاسو غږیږئ، تاسو وایئ چې ما سکالرشیپ یا بورس اخیستی، معنا ده چې تاسو ځینې خاص شیان لرئ، ځینې خاص مهارتونه لرئ د رهبرۍ یا خاص د درس په باره کې، نو د هغو په خاطر باندې تاسو ته یو څوک بورس درکوي. زه غواړم تاسو ته د بورس د پیدا کولو مرحله د یو پروژې په شکل په 5 مرحلو کې درته تشریح کړم. نو موږ به په دې باندې په تفصیل څه وغږیږو چې څنګه بورس تاسو ځان ته پیدا کولی شئ. اوله مرحله د بورس د پیدا کولو د انیشیشن یا د شروع مرحله ده. د شروع په مرحله کې موږ باید 3 شیان ځان ته معلوم کړي وي. اول هم هدف معلوم وي. تاسو د څه دپاره غواړئ چې بورس پیدا کړئ؟ تاسو غواړئ لیسانس واخلئ، ماسټري واخلئ، دکترا واخلئ؟ دا هدف مو باید معلوم وي. په دوهمه مرحله کې د وخت تعهد دی. که چیرې تاسو د لیسانس دپاره ځئ، حداقل 3 نه تر 4 کالو پورې ضرورت دی. د ماسټرۍ دپاره 1 یا 2 کاله ضرورت دی. د دکترا دپاره د 3 نه تر 5 کالو پورې ضرورت دی. که چیرې د تاسو سن لوړ وي، اولادونه ولرئ، په کور باندې تاسو دپاره ضرورت وي چې هغې په حساب د کور د دسترخوان مسؤل وی، نو تاسو نشئ کړلی چې د دې دپاره ډېر وخت سرمایه ګذاري وکړئ. دا یې دوهمه مهمه موضوع ده. درېیمه موضوع دا ده چې د تاسو مسلک باید داسې مسلک انتخاب کړئ چې هغه د تاسو خوښ وي، مارکېټ ولري. داسې شی نه وي چې کله فارغ شئ 4 کاله یا 5 کاله، 6 کاله، 7 کاله وخت په مسلک کې تېر کړئ چې کله راشئ او بیا تاسو په تکلیف ووایئ چې کار نه پیدا کېږي یا څوک احترام نه درته لري، یا هم هغه سرمایه ګذاري چې کړې ده د وخت او د پیسو په حساب باندې هغه د تاسو لاسته نشي راوړلی. نو ځکه لازمه ده چې په دغو انیشیشن په مرحله کې تاسو خپل هدف معلوم کړئ، وخت هم تعیین کړئ، د وخت تعهد ولرئ، مسلک او یا رشته هم باید انتخاب کړي وي. مثلا که چیرې تاسو ماسټرۍ ته ځئ، د زراعت نه فارغ وئ او ولاړ شئ، تاسو په خلاف د رشته کې ماسټري وکړئ، نو د تاسو تقریبا د لیسانس تراجم چې اخیستی ده هغه تقریبا هېڅ کېږي. یا که ولاړ شئ سیاست هم ویلی دی او ولاړ شئ په ژورنالیزم کې ماسټري وکړئ یا خلاف د هغو، امکان لري نوي شیان زده کړئ مګر د تاسو سرمایه ګذاري چې ده ډېره قوي نرسي. کوشش وکړئ چې په داسې یو مسلک کې زده کړې وکړئ چې هغه تاسو لیسانس کې کړی وي، په هماغه کې ماسټري کوئ او دکترا کې کوئ، په هغو کې د تاسو دغه فاونډیشن یا اساسات هم ډېر قوي سي. دوهمه د پلان جوړونې مرحله ده. کله چې تاسو غواړئ چې د یو ځای دپاره اپلای وکړئ، یو سکالرشیپ ترلاسه کړئ، یو بورس ترلاسه کړئ، نو د هغو دپاره اول باید تاسو شرایط وګورئ. د شرایطو نه مې هدف دا دی چې هر پوهنتون هغه د سن شرایط باید مثلا د تاسو ایج باید معلوم وي. صحیح شو؟ که چیرې تاسو دپاره ماسټرۍ یا د لیسانس سکالرشیپ درکوي، نو د تاسو باید یو مشخص سن پوره کړی وي. تاسو باید د سن نه وراخواته مشخص هیواد مو معلوم وي. هر پوهنتون یا هر سکالرشیپ د ټولو هیوادو دپاره نه وي. مثلا د انګلستان یو تعداد سکالرشیپونه دي، هغه د هغو ملکونو دپاره دي چې هغه د انګلستان پخواني مستعمره وو. یا مثلا د امریکا یو تعداد بورسونه دي تنها د مخصوصو خلکو دپاره وي، د ښځو دپاره یا د نرانو دپاره، یا د هغو کسانو دپاره وي چې هغه د 12 صنف نه مثلا په تېرو 5 کالو کې فارغ شوي وي یا په تېرو 2 کالو کې فارغ شوي وي. د انګلیسي څومره نمرې باید ولرئ، د جي آر ای ټسټ دې ورکړی وي، که کومه بله ژبه دې زده وي، که دې نه وي زده، تجربه څومره پکار ده. دا ټول شرایط باید تاسو وګورئ.
په بله مرحله کې د خاصو امتحانو دپاره آمادګي ده. خاص امتحانونه په هر پوهنتون کې تفاوت لري. په یو تعداد پوهنتونو کې سټنډرډ امتحانونه درڅخه اخلي. مثلا د جیاري امتحان دی، صحیح شو. د جیاري ډېر غټ امتحان دی، تقریبا لکه کانکور داسې دی، مګر ټول په انګلیسي باندې، انګلیسي او ریاضي د تاسو نه پوښتل کېږي. که چیرې تاسو مثلا د بزنس یا د تجارت پروګرامونو ته اپلای کوئ، د تاسو نه د جیمت امتحان اخیستل کېږي. سټنډرډ امتحان دی، تاسو یې په هر ځای کې ورکولی شئ. د انګلیسي امتحانونه دي، مثلا آیلټس دی او ټوفل دی. د آیلټس او د ټوفل ورکول ډېر مهم دي، ځکه که چیرې تاسو په انګلیسي باندې زده کړې کوئ، نو د تاسو دپاره ضرور ده چې باید د انګلیسي هغه لیول هم معلوم وي. که چیرې تاسو په نورو ژبو باندې مثلا زده کړې کړئ، روسي، عربي یا فرانسوي، اسپانوي، د هغو دپاره هر ملک هغه خاص شرایط ورته لري چې کوم لیول باندې دې باید ژبه زده وي. صحیح شو. بل مهم شی چې دی د خاصو امتحانونو په باره کې، که چیرې تاسو مثلا امریکا ته د لیسانس درجې دپاره ځئ، د تاسو نه دلته د سټ نمره غواړي. سټ تقریبا لکه کانکور داسې دی، مګر سټ دلې سټنډرډ شکل دی. دلې شخصي کمپنۍ امتحان درڅخه اخلي، د تا نمرې د یو کال یا د 2 کالو دپاره درته ثبتوي. ته چې هر پوهنتون ته ځې، نو هغه بیا کړلی شي چې هغه سټ ادارې ته ورته ووایې چې دا د ما پوهنتون ته ولېږه. نو په هر اندازه چې تا لوړې نمرې په سټ کې اخیستې وي، د تا چانس دا ډېر دی چې تا پوهنتون ومومي. دا یې بله مهمه خبره. کله چې د تاسو شرایط هم ولیدل، مثلا په انګلیسي باندې د تاسو ضرورت دی چې انګلیسي باید ووایي، نو انګلیسي باید زده کړئ. یا مثلا فرانسې ته ځئ، باید فرانسوي زده کړئ، یا جرمني ته ځئ، جرمني زده کړئ. دا د ژبې د زده کولو مرحله ده. د ځای باید پیدا کړئ چې چیرې ژبه یا شی زده کړئ. بل د ځان دپاره د راهنما پیدا کول. تاسو تنهایي شکل باندې نشئ کړلی چې په مستقیم ټول معلومات پیدا کړئ. ولې نه، امکان لري تاسو ډېر تکړه وئ، مګر که چیرې راهنما پیدا کړئ، د تاسو د بورس پیدا کولو چانس 50% درته ډېرې وي. راهنما معمولا هغه څوک ونیسئ چې هغه هغه ملک کې تجربه لري، په هغه پوهنتون کې تجربه ولري، تیار تللی وي، هلې بېرته راغلی وي، یا په هغه ځای کې مصروف وي په کار باندې، وروسته د درس نه په حساب الومنای وي. هغه کس کړلی شي د تاسو ته د بورس د پیدا کولو په برخه کې 50% راهنمایي وکړي. مثلا د شرایطو مرور یې، یا د اسنادو پوره کول یې، د ریفرنس په برخه کې، د معرفي په برخه کې تاسو ته دا ټول کمک کړلی شي. بل مهم شی چې دی هغه د ریفرنس پیدا کول دي. اکثریت پوهنتونونه د تاسو نه 2 نه تر 3 پورې ریفرنسونه غواړي. ریفرنس هغه څوک دی چې د تاسو په باره کې علمي یا کاري معلومات ورکوي. مثلا تاسو غواړئ د انجینرۍ په برخه کې ماستري وکړئ، 3 دانې ریفرنسان درڅخه غواړي. مثلا تاسو نه یو استاد غواړي، 2 دانې سوپروایزران، یا 2 دانې استادان غواړي، یو سوپروایزر درڅخه غواړي. دو خلکو ته چې څنګه تاسو د 2 نفر ایمیل ورکړو، هغو خلکو ته مستقیم هلې ایمیل ورسي سره د یوې فرمې. ورته ویل کېږي چې دغه نفر غواړي دو پوهنتون ته د دو ډګري دپاره اپلای وکړو، د دو په باره کې دغه 10 سواله یا 12 سواله ځواب کړه. نو هغه نفر باید د تاسو اعتمادي کس وي، هغه نفر وړ کس وي، معلومات ورکړلی شي. د ما په یاد کېږي د کابل د زراعت په پوهنځي کې یو استاد چې ریفرنس ورکړی و، چې کله موسسې زنګ ورته ویلی و چې دغه شاګرد پېژنې که نه، ده ورته ویل چې نه، نه یې پېژنم، در حاله کې چې هغه نفر 4 کاله په پوهنتون کې شاګردي کړې وه. نو کله چې تاسو ریفرنس پیدا کوئ، داسې څوک پیدا کړئ چې هغه تاسو وپېژني او اعتمادي او وړ کس وي، ظرفیت یې ولري. اوس به راشو د تطبیق مرحلې ته. د تطبیق په مرحله کې تاسو باید امتحاناتو ته آمادګي نیولې وي. د پلان په مرحله کې په 2 ځای کې امتحانونه ورکړئ. صحیح شو. ټول مخصوص امتحانونه چې یاد شول هغه باید ورکړئ. پرسنل سټیټمنټ باید ولیکئ. په پرسنل سټیټمنټ کې به په مشخص وغږیږي. اوس به تنها دومره درته ووایم چې په دو کې د تاسو د ژوند تاریخچه او دغه مسلک هم چې انتخاب کړی دی، د دغو سره اړوند کارونه یا هغه غونډ هدف چې تاسو ولې دا کړی او ولې په دو کې ډېره علاقه لرئ، دغه غونډه دو ته علاقه خط موږ ویلی شو، دا باید ولیکئ. معمول پوهنتونونه د تاسو نه د ماسترۍ او د دکترا په سطحه باندې د تحقیق پروپوزلونه غواړي.
چې تاسو موږ ته د تحقیق پروپوزال ولیکئ. مثلا ته غواړئ چې د افغانستان د تعلیمي مدیریت په باره کې دکتورا وکړي، نو د هغو دپاره باید د تا پروپوزل دی حداقل یو 10-15 ریفرنسونه یا ماخذونه، کتابونه، راپورونه، دا ټول درته معلوم وي او په مشخص شکل باندې د تاسو ته په پروپوزل کې موجود وي. په دې باندې به ګوښې وغږیږي چې څنګه پروپوزل لیکلی شي. بله مرحله یې دا ده چې تاسو لاړ شئ د پوهنتون ویبسایټ ته یا د هغو سفارت ته یا هغه د بورس ادارې ته، د هغو هغه مربوطه فورمونه ورته تکمیل کړئ. په فورم کې معمول د تاسو تشخیصیه معلومات غواړي، مثلا نوم، تخلص، د پلار نوم، د تذکرې معلومات، د پاسپورت معلومات، سن او دغه معلومات د تاسو نه غواړي. صحیح شو؟ دا به ورته تکمیل کړئ. په عین وخت کې ریفرنسانو سره وغږیږئ چې ایمیلونه چې ورته راغلي دي خپل ایمیلونه یې چک کړه او د تاسو د ریفرنس ته مثبت ځواب ورکړه. صحیح شو؟ دغه ټول د اکزیکیوشن په مرحله کې باید تاسو په مخ بوځئ. لاړ به شو بلې مرحلې ته. بله مرحله د کنټرول یا ارزیابۍ مرحله ده. پوهنتون ته تاسو خپل شیان ټول ولیږل، صحیح شو؟ فورمې هم ورته لیږلي دي، اوس خپل شیان تعقیبوئ. مثلا یو هفته یې ووتله یا 2 هفتې یې ولیدلې. اکثریت پوهنتونونه چې کله تاسو یو شی ورته سبمیټ کړئ هلې مرحلې معلومیږي چې په مرحله کې دی، اوس ریجکشن په مرحله کې دی، اوس مثلا معلومات ترانسفر شول مربوطه ادارې ته. دا باید تاسو تعقیب کړئ، ویې ګورئ په منظم شکل. همداسې پرېنږدئ چې 1 کال 2 کاله وروسته بیا زړه شي ور وګورئ. نه، منظم پلان ولرئ. هر هفته یا هر 2 هفتې وروسته تاسو باید دا تعقیب کړئ. بله مرحله یې دا ده که چیرې پوهنتون سوال ولري، مثلا ځینې وخت اسناد نه ویني یا فرضاً کوم شی هم کم وي یا لیجبل نه وي، د ویلو وړ نه وي، مثلا پاسپورت کاپي ورلیږئ ډېر خراب کاپي شوی دی، مثلا سکن یې ډېر غلط شوی دی، یا د بل چا معلومات هم ورلیږلي دي اصلي معلومات نه دي، نو پوهنتون ته باید واضح او مشخص وخت باندې ځواب ورکړل شي. د ریفرنسانو سره باید تعقیب شي او معمول ورته ووایئ چې کوم چیرې ریفرنس ورکړی وي ماته هغه ریفرنس ایمیل فاروارډ کړه. هغه چې معمول ځواب ورکړو هغه ته یو بل ایمیل رسي چې ډېره مننه تاسو موږ ایمیل ترلاسه کړ یا ریفرنس هم ترلاسه کړ. هغه خلاصه کړئ، تاسو به مطمئن شئ چې دغه ریفرنسانو د تاسو معلومات ورکړي. ځینې وخت یو تعداد مضر کسان پیدا کېږي د تاسو ریفرنس نه ورکوي. که ریفرنس نه وي ورکړی تاسو کړلی شئ چې پوهنتون ته ووایئ چې زه مې ریفرنس چینج کوم، نو پوهنتون څخه وغږیږئ، دغه نفر نوم درته تغییروي، د بل نفر ایمیل ورکوي، نو هغه نفر کړلی شي د تاسو معلومات ورکړه. را به شو آخري مرحله ته یا د ختم یا د کلوزینګ مرحله. په دو کې بیا 3 مرحلې دي. اول باید تاسو د پوهنتون نه نتیجه ترلاسه کړئ. پوهنتون تاسو ته مثبت یا منفي ووایي چې موږ قبول کړئ یا موږ قبول نه کړئ، یا کانډیشنل لیټر درکوي یا ان کانډیشنل لیټر درکوي. مثلا په انګلستان کې په پوهنتونونو کې چې تاسو کله اپلای کړئ پوهنتونونه تاسو ته په انګلستان، فرانسه په معمول شکل باندې تاسو ته وایي چې موږ د تا دپاره کانډیشنل لیټر درکړو. کانډیشنل په معنا د دو دی چې شرطي خط دی. تاسو ته وایي چې صحیح ده موږ ته قبول کړئ مګر د انګلیسي نمرې دې باید دومره لوړه کړي. درته وایي چې مثلا موږ ته قبول کړي په یوه شرط چې ته بورس واخیستلی شې. موږ ته قبول کړل چې په یوه شرط چې که چیرې ته ویزه واخیستلی شې. صحیح شو؟ دغه یې شرطونه دي. نو تاسو باید خط ترلاسه کړئ. بل ان کانډیشنل په دې معنا دی چې مثلا موږ ته قبول کړئ، هېڅ شرط نشته دی، عاجل د ویزې ته اپلای وکړه ورسته. صحیح شو؟ نو تاسو 2 رقمه ځوابونه ترلاسه کولی شئ. یو مثبت ځواب دی، که چیرې د تاسو ځواب مثبت و لاړ شئ د ویزې خط ترلاسه کړئ، پوهنتون ته ورته ووایئ چې ما ته هغه ریفرنس خط ولېږئ چې دغه نفر بورس اخیستی یا دا نفر د موږ قبول کړی دی، اډمیشن هم ورکړی دی او دا ورولېږئ. صحیح شو؟ بل د ویزې ته درخواستي ورکول دي. که چیرې تاسو دا قبول شولی نو دا خط به واخلئ سره د پاسپورټه ویزې ته به درخواستي ورکړئ او چې دا هم وکړله ویزه هم واخیستله ولاړ شئ پوهنتون ته درس هم شروع کړئ. دا یو. بل که چیرې د تاسو نتیجه منفي وه، که نتیجه منفي وه دا ټولې 5 مرحلې چې اوس ترسره کړلې دا ټولې بېرته ولاړ شئ بیا د سره بل پوهنتون ته اپلای وکړئ یا په عین وخت کې په موازي شکل باندې تاسو کړلی شئ 10 12 14 پوهنتونونو ته اپلای وکړئ. د هر پوهنتون نه چې نتیجه درته راغله هغه چې د تاسو د خوښې وړ و معتبر پوهنتون و همغه انتخاب کړئ
موږ به په دغه ځینو نورو معلوماتو باندې لکه د اکاډمیک سي وي لیکل، د پرسنل سټیټمنټ لیکل، د ریسرچ پروپوزل لیکل، د فنډ پیدا کول او د ځینو نورو مربوطه سوالو خاصې ویډیوګانې جوړوم او په هغو باره کې به موږ تاسو وغږیږو چې څنګه کولای شئ تاسو په بریالي شکل باندې بورس ترلاسه کړئ. بریالي اوسئ.